ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له لا ند له ولا زد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم آدم أخبو مسلمان درون ما آيات الله تعالى كتاب مقدس وحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم دزبان مباركة وينا أقرأ دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت سره زمونږ د موضوع نننۍ سره چې هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې سره تعلق ساتي ما تاسو ته تېره جمعه ویلي وو چې د مکې مکرمې دا ژوند ډېر زیات تکلیف و د مشرکانو د ظالمانو د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د ظلم انتهایی درجه او د جبر او د ستم انتهایی درجه ته ورسید یو علاقه کې چې ټول خلک ستا مخالف وي او ته د ارشاد کار کې نو دا انسان ته تکلیف رسي چې ټول خلک یو طرف ته یو بل طرف ته نو خامخا د انسان طبیعت او فطرت دا دی چې د ذهني سکون دپاره او د ټینشن لرکولو دپاره او د ارشاد او د دین د کار د احتتام او د اهتمام دپاره د سوچ د اعتماد سره د داسې یو ملګری دوست یو لسته کسان یو شل کسان هغه زما خبره اوري زما په کار کې شریک کېږي زما د دین په کار کې ما سره امداد کړي دا د انسان فطرت او طبیعت دی د هر انسان فطرت او طبیعت هم دی او ضروري دی انسان چې یوازې وي نو بعضې کارونه نه کېږي او چې دا سړي سره د یو کس سره باندې ملګري یو ځای شي
کاغار کار وي چې هغه ستا د علم د مدرسې کار وي نو ځان له نشي چلولی ځان له به ملګري ګوري که هغه ستا د خانقاه کار وي نو ځان له نشي چلولی ځان له به ملګري ګوري که هغه ستا د تبلیغ کار وي نو ځان له نشي چلولی ځان له به ملګري ګوري تر دې حده پورې دا خو د دین کارونه دي چې د دنیا کار هم ځان نه نشي چلولی چې هوټل اچې نو داسې ونه وایي چې بس زه به د هوټل کې ناست یم هم به چای پخوم هم به ډوډۍ پخوم هم به یې خلکو له ورکوم هم به لوښي راټولوم داسې نه کېږي خلکو ته به ډیوټي وسپاري نظم به برابر کړي د نظم او د ډیوټي د سپارلو نه پس به ستا معاونین راشي او هغې سره الله تعالی په کار کې خیر و برکت واچي دا ده چې څوک مشران وي چا ډېر زیات کوشش کړی وي چا په دې کار کې اولني حصه اخیستې وي هغه به خامخا د خیر او د عزت او د فضیلت خاونده راغلي لکه ابوبکر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب چې په ابتدا د اسلام کې هغوی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره امداد کړی دی په ابتدا د اسلام کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصرت کړی دی د هغوی مرتبه به اوچته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دی ترمذي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په ما احسان کړی دی ما د هغې احسان ختم کړی دی چا چې په ما احسان کړی دی ما د هغې احسان زه وایم چې چا احسان کړی دی د هغې احسان په یو چند نه په سل چنده ختم دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه احسان څه شی راغلی دی ایمان د الله سره تعلق آخرت دین نو دا ټول دنیا یو طرف ته زما په دماغو کې او زما نه تاسو هم زما نه ښه مسلمانان یې ستاسو په دماغو کې دا ټول دنیا یو طرف ته او آخرت بل طرف ته دا ټول دنیا یو طرف ته او آخرت بل طرف ته لکه چا څه امداد د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړي وي هر قسمه د مالی کړي وي د جانې کړي وي نصرت یې کړي وي تورې چلولې وي حفاظت یې کړي وي جهاد کې شرکت کړي وي هر لارې سره چې دی پاسېدلی دی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره امداد او نصرت کړی دی بس چې دین یې قبول کړه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکه نه چې کلمه قبوله کړه بس داسې شوه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه احسان او د هغه د هر څه ختم کړي خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د ټولو خلکو احسان ختم کړی دی خو د دوه کسانو احسان دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان دی ګینه د عقل تقاضا ده چې هغه دې ختم وي ځکه چې ابوبکر صاحب هم ایمان راوړی دی او خدیجې صاحب هم ایمان راوړی دی هغه دې ختم وي خدا د محبت علامه ده مګر د دوه کسانو احسان او د دوه کسانو مال چې هغه زما شاته همیشه ولاړ راغلی او د هغوی احسان زه نشم ختمولی یو د ابوبکر صاحب احسان نشم ختمولی او یو د حضرت خدیجې صاحب احسان نشم ختمولی دوی زما همیشه امداد کړی دوی زما همیشه په شا ولاړ راغلي نو خامخا څوک چې چا سره احسان وکړي او بیا په سخت وخت کې احسان وکړي همدغه ولري چې شریعت دغې کسانو ته یو ډېر ښکلی لقب ورکړی دی دا چا چې اول ایمان راوړی دی که نه نو شریعت دته یو دو الفاظو سره ډېر ښکلی لقب ورکړی دی السابقون الاولون السابقون الاولون هغه خلک چې هغوی اول اسلام راوړی دی هغه خلک چې هغه پر ټولو صحابو باندې په دې ټولو صحابو باندې په اعتبار د ایمان سره مشران او اول راغلي دي اول اسلام کې درې رایې دي ښه او درې ونه ټیک دي دا مې ویلي درته بعضې خلک وایي اول اسلام ابوبکر صاحب راوړی دی بعضې خلک وایي اول اسلام حضرت خدیجې صاحب راوړی دی بعضې وایي اول اسلام حضرت علي صاحب راوړی دی دا درې رایې شیعاګانو یو اسلام علي صاحب راوړی دی موږ یې بلکل یې راوړی دی موږ پرې خوشحاله یو موږ ته څه تکلیف دی موږ یو اول اسلام ابوبکر صاحب راوړی دی زنانو کې اول اسلام موږ یې جمع کړو زنانو کې اول اسلام خدیجې صاحب راوړی دی بالغو کې بالغ نارینو کې اول اسلام ابوبکر صاحب راوړی دی او حضرت علي صاحب خو ډېر زیات کم عمره علي صاحب په نابالغوالي کې اسلام راوړی دی او د نابالغوالي اسلام علما وایي چې قبول دی خو د ځوان د اسلام په شان قبول خو نه دی راغلی که نه
نو اولنی اسلام کې چارو د هغه کې خدیجه صاحب، هغه کې ابوبکر صاحب، هغه کې حضرت علي صاحب راغلي. بیا عشره مبشره ده، یاره ډېر ناشنا خلک دي، نو سړی حیران چې تاسو ته اوس چېرته خپل مرشد وایي، هغه زمونږ چې چېرته خپل مرشد دله څه بشارت درکړي نو سړی خوشحاله شي. زمونږ یو ملګری ما ته وایي بشارت ماله راکړه زه خوشحاله شم. نو موږ هم بله بشارات ورکړو د دې د وجې نه چې د ده دا تبه لږه کولو شي، او دې سره کولاویږي، دې کې طبعا کولاویږي، طبعا تبه کولو شي دې سره. او هغه زمونږ ملګری ښه د صلاحیت والا سړی دی، ډېر ښه سړی دی، که تقریر وړي الله پاک ته په خیر ساتي او تکلیف مصیبت ته د الله په امان کې ساتي. ډېر قوي النسبه او محب سړی راغلی دی، د بشارت لایق راغلی دی. نو چې زه تاسو ته ویم چې لکه اسلم خان جنتي، نو ته به ټوله کیر لکې ګرځئ او وایه به چې ما ته مفتي صاحب و پیر صاحب ویلی چې جنتي. چا سره به که چا درخواست خبرې هم نه کوې، پوخ درخواست پر ډي اس پي صاحب نه لیکو چې لکه اسلم خان کاکا جنتي شوی دی. پوه پوهېږې شیخ حضرت غوث الاعظم صاحب او مجدد صاحب درته وایي او حضرت خواجه بهاءالدین صاحب درته وایي چې جنتي، نو څومره لویه خبره ده، وایې که نه ډېره لویه خبره. موږ خو نقشبندیان یو، منو یې د اولیاو برکت، د اولیاو دعاګانې، د اولیاو خیر، د اولیاو فیوزات، دا ټول منو. بزرګان چې راته په ایښه وایي یا په خوب کې وایي دعا راته وکړي، منو یې. چې څوک یې نه مني هغه محروم هم دي، شکر دی. څوک یې چې نه مني هغه محرومه دی. دا چې څوک یې مني هغه الله خیر او برکت ورکړي، چې څوک یې نه مني محرومه دی. تاسو چېرته اورېدلي دي چې چاته د معتزلینه، د خارجینه یا د شیعه کرامت صادر شوی دی؟ نه دی صادر شوی. په تاریخ کې چېرته د معتزلینه کرامت نه دی صادر شوی. په تاریخ کې چېرته د خارجینه کرامت نه دی صادر شوی، د جهمینه نه دی صادر شوی، د مجسم نه دی صادر شوی، د وهابي نه دی صادر شوی. وهابیان خو پکې اوس دي، خو په تاریخ کې چېرته د پنجپیري او د وهابي نه کرامت صادر شوی نه دی. ولې نه دی؟ مني یې نه. او چې مني نو ولې څه خیرات دی؟ یو شی ته نه مني. زرین خانه ته یو شی نه مني او تعالی دې الله بدل کوي. علم نه مني او تعالی دې الله علم درکړي. ایمان نه مني تعالی دې الله ایمان درکړي. کرامت نه مني تعالی دې الله کرامت درکړي. نه، کرامتونه همیشه د اهل سنت والجماعت نیک عقیدې او نیکو اعمالو خلکو نه صادرېږي. دوه قیدونه مې ولګول. نو چې اولیاء ته وایي چې ته جنتي، زرین خانه چې تا ته قلندر صاحب وایي چې ته جنتي، نو خوشحاله دی که نه؟ خیرات خیرات پکې او خو نه پکې خیرات پکې چرګ بالا ما ته خو چېرته خواجه نقشبند صاحب وایي په ایښه یا په اودو چې جنتي یقین وکړه به درباندې ګډ خورم انشاءالله. اوس د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اولیاء د خولې نه چې موږ په دې خوشحالېږو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته وایي چې ته جنتي، دا وړه خبره ده، دا ډېره غټه خبره ده، ډېره غټه خبره ده. او په ایښه پې ګوتې کېږدي دا جنتي دی، دا جنتي دی، دا جنتي دی، دا جنتي دی، دا جنتي دی. دا ډېره غټه خبره ده. ولې دروغ نشي کېدی دی، دا دروغ کېدی نشي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې جنتي بس جنتي. نو دغه سابقون الاولون اولني کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ ورته په خپل اصطلاح کې عشره مبشره ویو. څه عشره مبشره؟ عشره مبشره هغه 10 کسان چې هغې ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمدونو باندې د جنت سیرې کړی دی چې ته جنتي. یو عقیده یاده ساتئ، یو عقیده یاده ساتئ. نبراس تشریح کړې ده او زموږ د اهل سنت والجماعت دا قاعده ده، یو عقیده دا ده چې ټول صحابه جنتیان دي. دا یاد ساتئ، ټول، که ورکوټي دی او که غټ دی او که کشر دی او که مشر دی، ټول صحابه جنتیان دي. خو په دې ټولو صحابو کې د الله پیغمبر ټولو ته دا نه دي ویلي چې تاسو جنتیان یې. زما پرې خبره راشئ. په دې ټولو صحابو کې 1,40,000 صحابو کې د الله پیغمبر ټولو ته دا نه دي ویلي چې تاسو جنتیان یې. الله ورته ویلي دي رضي الله عنهم ورضوان. الله ورته ویلي دي چې صحابه جنتیان دي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 10 صحابانو ما سوا بل چاته دا نه دي ویلي چې ته جنتي، ته جنتي.
خو لس صحابه داسې راغلي چې هغې ته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ته جنتي ته جنتي. دا ډېر لوی اعزاز دی. همدغه وجه دی چې مونږ د صحابو چې څوک بېدبي کوي که نه بېعزتي کوي که نه بد ورته ګوري هغه خلک زموږ ډېر بدې شي. زمونږ خو چې سلسلې صاحباني او هغه چاته په ښه الفاظو سره ووایي نو زمونږ هغه خوښ راغلي نو چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او شریعت او د شارع چاته ووایي چې دا جنتي دی او د هغه بېدبي څوک کوي او د هغه بېعزتي سړی کوي سړی طبعا خفه کېږي که نو دا هغه اولني خلک راغلي. خو به هر حال تکلیف ډېر د بخاري روایت راغلی حضرت عایشه صاحب وړه راغلې وه. فرمایي زما په عقل کې چې راغلي زما په یاداشت کې چې راغلي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 2 کرته زمونږ کور ته راته 2 کرته یو به سحر کې زمونږ کور ته راته یو به هر مازدیګر راته. او د بخاري روایت دا دی حضرت عایشه صاحب فرمایي چې زما یاداشت کې راغلي دي نو زما مور مسلمانه وه زما پلار مسلمانه وه زما مور مسلمانه وه او چې زما په یاداشت کې نه راغلي دي نو 2 کرته به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته د سحر په وخت کې به راته او د مازدیګر په وخت کې به راته. ناګهانه یو ورځ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماسپښینې راغی نو چې تاسو یو میلمه همیشه سحر هم راځي او مازدیګر هم راځي او ناګهانه د روټین خلاف راشي نو سړی ویره چې دا څه چل راغلی نو وی زما د پلار او زما د مور خصوصا زما د پلار یو طرف ته که چې ابوبکر صاحب ما خو د الله نه یو سوال کړی ما د الله نه یو دعا کړې وه هغه دعا زما قبوله شوه. وی څه دعا دې کړې وه د الله پیغمبره وی دعا مې دا کړې وه چې الله د هجرت اجازت راکړي. بس په مکه کې نور حالات خراب دي مکه کې سیسټم نه چلېږي مکتب کې کار نه چلېږي. وی الله زما هغه دعا ومنله او ما ته یې د یو کلي اجازت کړی دی چې تا ته لاړ شه. تکویني طریقې سره قدرتي طریقې سره الله د دې سیسټم هم برابر یو صحابي داسې سپین ږیری غوندې ورکوټې صحابي هغه مکې مکرمې ته راغی چې ورته یې دلته یو کس ته ډېر غټ جادوګر دی ور نه شي. د انسان طبع دا ده چې کوم د شي نه منې کوې که نه هغه پسې ډېر ځغلي. دا ستاسو د ټولو طبع ده. ماشومانو ته ناست یو کونډه غوندې واچوه یو جرنده غوندې واچوه یو کوټې ته دا به نه کولاوخی هغوی به ټول ورځ ګرځي چابیانو پسې به ګرځي چې دې ځای کې باباجي څه شي ښودلی دی چې دا د انسان طبع ده. الانسان حریص فیما منع د کوم شي نه چې انسان منې کړي نو انسان هغې ته ډېر زیات زور کوي. یو سپین ږیری غوندې سړی هغه ته خلک وایي دلته ګورې یو جادوګر دی او ډېر زیات ساحر سړی دی هر څه چې کې کوه عمرې کوه طوافونه کوه عمرو طواف د شرک په حالت کې جاري خو ګورې دغې سړي سره به نه ملاوېږي. ښه بیا د هر چا دا ګماني که زه یم او که تاسو لاندې ناست یې نو د هر چا دا ګماني چې زه پر یو ټول کې هوښیار یم دا ستاسو د ټولو ګمان دی ستاسو دا معنا دا هر انسان ګماني چې زه پر یو ټول کې هوښیار یم. تاسو سوچ کوئ تاسو ټول وایئ که زه ما به څوک دوکت زما د خبرې به څوک جواب وکړي. ټول خلک دا وایي پیر صاحب چې زه په ټولو کې هوښیار یم زما عقل ته څوک رسېدی شو ما به څوک دوکه کړي. دا خو چې دا سپین ږیري سره کریم لا خو نه دی راغلی څه چل شوی مړه شوی نو چې کښېني دي بوډاګانو سره نو دوی وایي لکه مونږ یې چېرته څوک دوکه کولی شي. هغه لاړه ورد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناست یو کس راغلی او دعوتې چې ورېدنه خو دعوتونه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دا بعضې خلک اورېدي دا تاسو سوئ ظالمانو دا خو د انسان کلام نه دی راغلی دا د بشر کلام نه دی دا د انساني طاقت د لاندې نه دی راغلی دا د اله او د رب کلام راغلی دی. خلک هوښیار خلک په فصاحت او بلاغت باندې پوهېدل یو ورکوټې بوډۍ ایمان راوړ. اول ورځ مې تاسو ته د یو بوډۍ ښځې خبره ذکر کړې وه په د بخاري روایت مې ذکر کړی و که نه چې ورکوټې بوډۍ وه د هغې د لاسه ټول قوم ایمان راوړ. دغه شانتې یو سپین ږیری سړی و بس ډېر ضعیف ایمان یې راوړه چې لاړو مدینې ته لاړ. د مدینې یو عجیبه کیفیت دا
ستاسو په دې ذهن کې چېرته راځي دا خبره چې مکه کې دعوت قبول نه شو مدینه کې دعوت قبول شو په دې سبب پیږي چېرته نه یې که نه مکه کې 14 کاله کې دعوت قبول نه شو بلکې ټول عمر د رسول الله سلام مال نه چې هجرت کېده نو 53 ساله او رسول الله صلی الله علیه وسلم جون د مبارکه خپل نه پاک تیر شو چې هر چا به چې دا صادق او امین راغلی دی خو با 13 ساله کې دعوت قبول نشو 14 کاله خو چې مدینه منورې ته راغی نو په اول کال کې ټول کلي مسلمان شو د دې په وجه پیږي د دې وجه دا وه د دې وجه دا وه هلته یهودیان مدینه منوره کې یهودیان او د یهودیانو کې مخکې دا خبره شروع وه چې یو پیغمبر را روان دی یو پیغمبر را روان دی یو پیغمبر را روان دی تر دومره حده پورې شروع وه چې دوی به کال په کال د ماشومانو چیکاپ به ورته وویو چې کوم ماشومان پیدا شوي دي سخت کال کوم ماشومان پیدا شو دی راجمع خو دی کتل چې دی کېدله د پیغمبرانو خو داسې شان دی چې څنګه پیدا شي په هغه وخت باندې انسانانو ته دا پته لګي چې دا انبیا دي دا یاد ساتئ ګورئ د ماشوموالي ده د پیغمبرانو د ماشومه د اولیاو پته لګي نو پیغمبران خو لا پرېږده د کبارو اولیاو پته لګي چې څنګه پیدا شي ماحول محسوسېږي چې چېرته یو لوی شخصیت راغلی دی نو د انبیاو خو ډېر لوی حیثیت دی نو خلکو ته مخکې پته لګي چې دا کس صلاحیت یې پکې د مخ نه پته لګي د خبرو نه پته لګي پیغمبر نه ویلو د الله څخه داسې ناشنا کارونه ارهاصات ته وي داسې ناشنا کار صادر شي چې هغه عام روټین خلاف راغلی ځکه هر پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې ولی دی او ولی نه کله نه کله کرامت راځي د روټین خلاف کارونه د ده نه کله نه کله راځي نو خلک مخکې نه پوهېږي چې دې سړي کې څه چل دی هلکه دې سړي کې څه چل دی دې شخصیت کې څه چل دی او بیا دا چې ځینې خلک ټول کلي رولګي او چې یو پیغمبر را روان دی پیغمبر نو هلته ماحول جوړو دا ماحول د خدای ماحول ډېر ناشنا اثر ساتي ماحول دون اثر ساتي که نه چې د دې ماحول د وجې نه کله ناکله انسان ښه کېږي او د ماحول د وجې نه کله ناکله انسان خرابېږي زه د ماحول په یو مثال په یو خو تاسو پې لږ پېښ شوې ماحول دې ته وایي که نه چې تاسو اوس داسې د جوجوبې دا مونځ وکړئ که نه نو کور ته لاړ شئ نو چې کور ته لاړې که نه نو دې ښځې سره کښېنه او ورته ویې لږ وژاړه ویې وژاړه هغه ته وایي چې یاره سړي کې خو فرق راغی بیا ورته یې وژاړه بیا به یاره سړي کې خو فرق راغی بیا ورته یې وژاړه که نه که جاړې نه نو ګورې وژاړه هغه زر ټیلیفون ته ورور ته ټیلیفون کوي چې راځه سړی ګوري شیده یونس ډاکټر را رسوه سړي کې فرق راغلی هلکه وایي به که نه وایي وایي ولې نه جاړي ماحول نه دی که ته ورته لس ځلې ووایې چې وژاړه خو هغه نه جاړي څه نه دی جوړ شوی ماحول خو که دا ښځه سره ناست دي مازدیګر کې که نه یو ټیلیفون راغی چې د ښځې د نیکه مړ دی څنګه واورېدې چې نیکه مړ دی کور ته وردننه شو نو ټول خلک جاړي نو دا به په اوله کې بړانډه وایي د ټولو نه زیات نمبر هغه ښځه الي چې کوم اوله بړانډه وایي پرې پوهېږې که دا به اوله بړانډه وایي هغه اوله اواز غوندې روبت دلته جاړي ولې جاړي تاسو ته پته ده دلته ماحول جوړ هلته ورته ته وایې وجاړه وجاړه نه جاړي ماحول نشته دلته ورته ته وایې وجاړه چې ورچې جاړي ته ورته مه جاړه هغه به جاړي ولې ماحول دغه شانتې علما کادر وي ماحول د دین ماحول ډېر عجیب اثر دا مونږ چې کله ناکله خانقاهونو کې وخت تېر کړی که نه یا کله ناکله د نیکانو سره وخت تېر کړی علماو سره کښېنئ قاریانو سره کښېنئ خانقاهونو کې وخت تېر کړی تبلیغ کې 2-3 ورځې کله ناکله ولګوئ نو مقصد زمونږ د دې څه راغلی وي مقصد هم د دې دا راغلی وي چې ماحول کې سړی ځان جوړو نو چې ماحول کې ځان جوړو کړو د ماحول د جوړو د وجې نه به تا د دنیا دا رنګ ختم شي او تا کې به د آخرت رنګ راشي نو چې د دنیا رنګ ختمېږي او د آخرت رنګ راځي نو دا ماحول غواړي همدغه وجه ده چې صحبت او ماحول د انسان په مزاج کې ډېر لوی اثر ساتي نو مدینه کې ماحول جوړو او دا ماحول څنګه جوړ شو د یو بوډا د وجه زموږ مریدان نه دي
کله نا کله هغه خواجه صاحب به وي کله نا کله زه په مرغۍ باندې باز نیسم څه ما په خبره پوه نه شوې کله نا کله زه په چتي باندې باز نیسم نو خلکو ته تپوس وکړه چې دا په چتي باندې باز نیول څه ته ویل کېږي وایي کله نا کله یو ورکوټې غوندې مورید وي په طریقه هم نه پوهېږي او په هېڅ هم نه پوهېږي خو هغه چې خانقاه ته راشي اسکار والي دا هغه ورکوټې غوندې مرید د وجې نه داسې یو ذي استعداد سړی الله تعالی راولي چې هغه الله تعالی دا ټوله علاقه او ماحول روښانه کړي زما په خبره پوهېږې ورکوټې طالب یو هغه داسې یو ښه مزېدار تکړه سړی راولي چې هغه عالم شي ولی الله شي بزرګ شي دا ما سره شوي دي نو موږ یو ډېر ساده سړی دی که چیل والا څوک ناست یې نو بس ودرېږي اورېږي خیر دې چیل کې یو علاقه ده او موږ ته سړي خورو کلي وي هغې کې زموږ یو هلک ما سره مېلو شو په سعودي کې ډېر ساده اوس هم راځي دونه ساده دی چې اریان به شي فرهاد نومېده فرهاد چې کله دلته بیعت وکړو دا بیعت نه پسې هغه علاقه د سر نه تر د خپو پورې د مولیان یې دلته راوستل سمیع الله مفتي او جمال دی او مرشد دی او پلان هغه علاقه کې اوس مدرسې الحمدلله جوړې شوې درسونه پکې الحمدلله شروع شو هلکه ته خو یې پېژنې که نه لقمانه نو ته خو ګوره پېژنې هغه طرف ته د معزوله قاري دی ناخوا د سمیع الله دغه کس دغه ځای مدرسې پکې د سمیع الله دي جوړې شوې جمال ورته ویل کېږي دي نیکان خلک پکې پیدا د یو ورکوټي ساده سړي د وجه چې فرهاد نومېد نو یو بوډا راغی زه دین یې زده کړو بس لاړو خلکو ته یې راشئ رڼا مې لیدلې ده او خلک خو بېتابه ناست نو په اوله د حج په موقع باندې خلک رالو غوته الاولا ورته ویل کېږي بیا پسې غوته ثانیه ویل کېږي بیا داسې ناشنا کارو شو مدینه کې دونه خلک د هجرت نه مخکې مسلمانان شو دې نقطې ته سوچ کوه د جمعې مونځ په مکه کې رانازل شوی دی ښه خو په مکه کې د الله پیغمبر د جمعې مونځ نه دی کړی قبا ته چې کله د الله پیغمبر لاړو نو څوارلس ورځې مسلسل په قبا کې تېرې کړې دي او مدینه ورسره خواته مخامخ وه په هغې کې د جمعې مونځ نه دی کړی خو مدینه منوره کې مخکې د هجرت نه د جمعې مونځ کېده زما په دې خبره پوهېږئ که نه د جمعې مونځ چې یو علاقه کې کېږي او خلک راغونډېږي خو هلته د دین ماحول جوړ دی که نه نو په مدینه منوره کې د دین ماحول جوړ شو جمګټه جوړه شوه د دین ماحول جوړ شو د عشق ماحول جوړ شو د الله او د رسول د محبت ماحول جوړ شو بس ماحول جوړ شو چې ماحول جوړ شو استاسو خبره سټیج تیار شو جلسې ته چوره شو سټیج تیار شي نو چې سټیج تیار شو نو الله امر وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوس روان اوس چې کار کوي نو بس کار به برابرېږي اوس دا سټیج جوړ دی ماحول جوړ دی ملګري دوستان دې تیار ناست چې ستا په انتظار باندې ځان رسوه چې څنګه ورسېږي انشاءالله هغه پښتو خبره بس لاټین د شمع د بس صرف اوس رڼا غواړي تلې غواړي چې څنګه دې ورته تلې ولګو دا ماحول برو او مقه چاله شو غواړي د هجرت ابتدا خو د هجرت کې دا څه اړه چې زموږ به سره ځو زموږ د حضرت صاحب د اجتماع تلل دي موږ یې چاته ګاډي ته خېجو کړه نو بس پیر صاحب مبارک هم راشي او شبیر بابا هم راشي وایي زه خو به در سره ګاډي کې ځم نو د هر چا دا تمه چې موږ به سره ځو موږ چې چېرته سوات ته پروګرام ته ځو که نه نو د پروګرام د تلو په وخت کې دلته لوی جنجالونه یا دیر ته لرې چکرې پکې که نه نو یو وایي زه به ځم بل وایي زه به ځم بل وایي زه به ځم ها کسان چې چېرته عمر کې موږ سره په ګاډمینۍ کې نه دي هغه هم پکې راشي وي زه به هم ځم موږ ته خو پرېږدي م نه هلکه په ګاډمینۍ باندې نو د هر چا دا رایې وه چې زه به ځم نو ابوبکر صاحب وایي زه به ځم نو عمر صاحب وایي زه به ځم نو عثمان صاحب وایي زه به ځم داسې نور کوم غریبانان چې د هر چا اړي هر چا وایي چې زه به ځم تر دې حده پورې تبراني نقل کړي دي چې عمار صاحب هم وایي الله ډېر غریب و چې زه به ځم یاسر عمار ابن یاسر صاحب عمار صاحب ډېر غریب و زه به ځم بلال صاحب اوس وایي زه به ځم نو بلال صاحب خو ډېر کمزور یې وکړ خو به هر حال د الله نه طرف نه امر شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ته به ابوبکر صاحب ځان له بوځ د یو څو وجوهاتو نو د دې ګورې ملګرتیا ته اشاره ده
حدیث سے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ابو بکر صاحب او عمر صاحب زمان په دنیا کې وزیران دي. ابو بکر صاحب او عمر صاحب زمان په دنیا کې وزیران دي. بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی ابو بکر صاحب زمان دوست دی او په خله زمان د الله سره نه خاص دوستی. خله څه ته وایي؟ خاص دوستی. که زما خاص دوستی د الله سره وه لاتخذت ابوبکر خلیلا، نو ما به ابوبکر خلیل ګرځولی. خو زما خاصه دوستي د چا سره ده؟ د حبیب حبابت حب او خله مې د چا سره ده؟ د الله سره ده. زما د زړه یاري او دوستي د چا سره ده؟ د الله سره. ځکه چې دا خو زمونږ زړونه نه دي چې 500 پکې ناست دي. دا خو د الله د پیغمبر زړه مبارک و. دوستي او محبت غیر الله پکې نو، صرف الله. غیر الله پکې نو، صرف الله. د انبیاء په سردار کې په سید الانبیاء کې غیر الله نو، صرف الله. غیر الله د انبیاء په لونو کې وینه د سره نه وي، غیر الله پکې شي. فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه مبارک د اولیاء په لونو کې غیر العلماء چې قوي عالمان دي هغوی د غیر الله نه ځان ساتي. بیا به انبیاء سید الانبیاء څنګه غیر الله کې؟ نو ابوبکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ابوبکر صاحب ته وایي چې حدیث د بخاري دی. عایشه صاحب فرمایي یو ځل داسې ماسپښین کې پیټۍ مې راغی، زما د پلار یې جدا کړ چې ما ته خو اډر وشو ځو به د سولۍ بندوبست کوه. بیا د الله پیغمبر دا دوه اوښان دي، درې به یې ځکه چې یو کس په سره بل اوښه دا دوه په دوه یو کس په سره بل لاره به یې ښودل. په دې درو باندې روان شو. بس ما دا تا ته د الله په نوم باندې وقف کړو. وینا وقف نه، دا درنه ما واغستل. ته به په خپلو کړې، زه به په خپلو کړو. ستا به خپلو کړي، زما به خپلو کړي. خیر دی ته ساته دونه امداد ما سره وکړه، ته ساته. دا دوه اوښان یا درې واړه اوښان په نیوه باندې نیم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغستل. خو ساتل یې د ابوبکر صاحب په کور کې و. چې کله امر راغی چې په پلان کې، نو ابوبکر صاحب یې خوښ کړی یو څو څیزونو د وجې نه. یو پکې صبر و، ملګري به صبرناک خوښی ښه هوښیار و. هسې نه چې ملګری دې قمقل وي، ملګری دې قمقل نه ګوري، ډېر جنجال به دا نه جوړ کړي. هسې نه چې په پوزه دې مچ ناست وي هغه ورته بیا کوتک راوولي. نو به د داسې ملګري نه پامان کې ساتل پکار دي چې ته ورته وایې چې مچان رانه شړه، او چې په پوزه دې مچ ناست وي او کوتک ته راوولي او ته راپاسې چې خدای دې غر که ولې وي تا وایې چې په کوتک باندې مچان روغه خو په پوزه دې مچ ناست و که نه. عقل ډېر ضروري شی دی. پښتانه څه وایي تاسو ته پته ده؟ وی د قمقل دوست نه هوښیار دشمن ښه دی. پوهېږې؟ د قمقل دوست نه هوښیار دشمن ښه دی. نو یو به په ملګرتیا کې د هوښیار سړي سره ملګرتیا کې چې ملګري دې سره راغلي هوښیار، بل دا چې امانتداري. که ډېر زیات هوښیار وي خو چې بې ایمانه وي، حلاله نه کوي، اسباب مال د دې غل وي، نو هغه سره به دوستي او یاري نه کوي. بل دا دی چې صبرناکي، تکلیف په کله ناکله راځي. دا نه چې بس تکلیف راغی بس وایي چې زه ورور زما خپله ده او ستا خپله ده، نه دا به نه کوې. بل دا دی چې متقي وي چې ستا لپاره د دین د خیر ذریعه جوړېږي. د فاسق او د فاجر او د ناکاره سړي سره به ملګرتیا نه کوې. ډېر اوصاف راغلي دي، هغه ټول اوصاف په ابوبکر صاحب کې موجود و. د ملګرتیا لپاره یې څوک خوښ کړ؟ ابوبکر صاحب. د یو صحابي د صحبت نه چې انکار وکړو نو هغه کافر کېږي. تاسو ته پته ده څوک دی؟ ابوبکر. د یو صحابي دپاره لفظ د صاحب نه دی استعمال شوی چې ملګري د رسول الله سلام، مګر صرف د ابوبکر صاحب لپاره د ملګري الفاظ استعمال شوي د قرآن کې. څه وایي؟ اذ قال لصاحبه لا تحزن، چې ملګري ته وایي چې مه خفه کېږه. را روان انشاءالله فارسو کیسه به ویم. اذ قال لصاحبه لا تحزن، مه خفه کېږه. نو صاحب څوک راغلی؟ شیعه هم لګیا دي، سني هم لګیا دي، عیسائی او یهودي تاریخدان هم لګیا دي. چې صاحب څوک راغلی دی؟ ابوبکر صاحب راغلی.
نو چا چې د ابوبکر صاحب د مرګرتیا نه انکار وکړ چې دا د رسول الله سلام مرګری نو یا صحابي نه دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدی ځکه چې د آیات قرآني نه انکار وکړ وصلی الله علی خیر خلقه بیا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت او نصیب کې تکلیف او مصیبت تم پامان کې وسات دون جهان خیر را کې دون جهان اشرار او پامان کې وسات یا الله تعالی ناراضي شي الله آخرت هم په شریک حق کې بیمارانو له صحت کامل عاجل ورک امت ته خیر کې اختیار الله پاکه د غزا د مسلمانانو امداد کې يهوديان تباہ برباد کې امریکا تباہ برباد کې هندوستان تباہ برباد یا الله زموږ په ملک کې د غریبانو خلکو د ژوند حق یا الله زموږ په ملک اتحاد او اتفاق راولي یا الله تعالی زموږ د ملک د حسد د کینې د بغضونو له ټول ملک نه ختم کړي د ټول مسلمانانو نه ختم یا الله تعالی علم نافع نه راکړي یا الله تعالی نیک عمل نصیب یا الله د بد عملونو په امان کې اوسات وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.